اوه دانې بادام خوړل بدن ته څومره ګټه رسوي؟ بادام، چارمغز او داسې نورې وچې میوې له داسې روغتیایي رژیم څخه برخمنې دي چې د زړه او رګونو په روغتیا کې خورا مثبت رول ادا کوي. څېړنې په دې ټینګار کوي چې بادام د کولېسترولو په کموالي او د رګونو په ژغورلو کې مرسته کوي. مګر چارمغز هم د زړه روغتیا لپاره خورا د اهمیت وړ میوه ده. په یوه څېړنه کې چې پایله یې ډیلی هیلث پوسټ خپره کړې، وایي چې په اونۍ کې د 4 ورځو لپاره 9 بادام خوړل د زړه ناروغیو خطر 30% کموي. خو که چیرته 15 ورځې وخوړل شي، دغه خطر 40% کمیدلی شي. د وینې مضر کلسترول په رګونو کې د خنډونو د لمنځه تلو لامل کیږي چې په پایله کې د زړه د حملې په مخنیوي کې خپل رول لوبوي. په دغه څېړنه کې کومه چې په یو شمېر کسانو ترسره شوې او دغو کسانو په وینه کې ناسم کلسترول یا د وینې غوړ درلودل، د بادامو او چارمغزو خوړلو په واسطه د دوی کلسترول کچه نورماله شوه او د وینې رګونو کې نرمښت راوست، کوم چې د وینې جریان په ښه والي کې مرسته کوي. څېړنه زیاتوي چې دغه ډول یو څه چارمغز خوړل یوازې په 2 ورځو کې د زړه ناروغیو څخه هم ژغورنه کولی شي. بادام یو شمېر ګټې لري چې په دې کې اومیګا 3، اومیګا 6 غوړ، د اکساید ضد او نور د جسم لپاره اړین معدنونه لکه مګنیزیم، مس او اوسپنه شتون لري چې وجود ته فایده رسوي. دوی وایي بادام سره لدې چې په وینه کې د کلسترولو کچه ټیټوي، د شکر د ناروغۍ مخه هم نیسي. دوی همداراز وایي هغه کسان چې د شکر په ناروغۍ اخته دي د درملنې لپاره باید بادام وخوري. بادام که سهار وختي وخوړل شي، د بدن د اړتیا وړ ویټامین ای پوره کوي او د زړه له ناروغیو څخه مو په امن کې ساتي. څېړونکي سپارښتنه کوي چې بادام باید د دې نري پوستکي سره وخوړل شي، ځکه چې دا په پراخه کچه د اکساید ضد ماده لري چې وجود ته په ډېرو برخو کې انسان ته ګټه رسوي.